نو باسي جنت کې داخلي چاوي دا ولي ما زکه چې د روجي میاش دا د صلح میاشته د روجي میاش دا د محبت میاشته د روجي میاش د الفت میاشته د روجي میاش د همدردۍ میاشته د روجي میاش د مغفرت میاشته زما رب په دې میاش کې جهنميانو سره صلح وکړه ته په معمولی خبرو روغ ته نه تیار الله جهنميانو سره صلح وکړه چې د جهنمي فیصله الله د جنت کوي نه کوم مسلمان نارینه زنان چې په رمضان کې وفات شي وای الله به د جنت فیصله کوي کنه وکړي هغه فیصله الله د جنت کې خوش قسمت خلکو ته پر رمضان کې مرګ نصیب کیږي او د رمضان مرګ رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک نوري صاحب راځي شابه زما بس نو ټیم تاسو دی راځي زما ته مخکې کار دی راځي ماشاءالله راشي د روزه کې چې څوک وفات شي د روزي کې دا مرګ نه دا د شهادت مرګ دی او جنتیان چې جنت ته لاړ شي د ټولو نه آخر کې په جنت کې مولوي صاحب دغلته ځای پرېږدي د ټولو نه آخر کې به په جنت کې ورته د الله تعالی دیدار نصیب کېږي جنتیانو ته په آخر کې د الله دیدار نصیب کېږي او د شهید چې کوم ټیم شهید کېږي د شهادت په دوران کې پهله په دنیا کې ورته د الله دیدار نصیب کېږي ځکه شهید د پاره ځان کدن نشته سکارات الموت بخاری ترمذی ابو داود ابن ماجه صحیح سته ټول کتابونه لیکلي د ځان کدن سختې د شهید د پاره د سره اړو ځان کدن نشته وجه صدا دته د شهادت په دوران کې د الله دیدار نصیب کیږي مثال سره خبره پوي کې راځي یو دلیل وکافي یوسف علی السلام تعالی حسن ورکړو یوسف علی السلام تعالی جمال خایس ورکړو د مصر خزو په زلیخی باندې لعن طعن کو او غلام په محبت کې گرفتار نه تا د پاره نور سوک نو هغه د دې لعن توان ختمولو لپاره او دا ګیله او شکوه ختمولو لپاره هغې له دعوت ورکړ تکیاګانې بچاو شو سکین چړې په لاس کې ورکړ فروټ یې ورکړ زه درس کې فروټ وایم ښه ډېرو خلکو په دې ټایم خراب کړو څوک کوي سیب څوک کوي انار څوک مالټه وه ته په ارام کښېنه چې په هر څیز هر یو څیز خو چې په چاړه کټ کېږي بس هغه څیز هر فروټ کې هر څه راغله بس دغه بحث ختم شو دغه اختلاف ختم شو چې دا یې څه کټ کول فروټ یې کټ کول فروټ کې هر څه راغله زه درس کې وایم فروټ یې کټ کول فروټ یې ولا ورکړل چاړې ورکړه او دا فروټ کټ کول شروع کړ زلیخی आवाज کو یوسف علیه السلام قرآن کې سورۃ یوسف کې موجود دی او خروج علیهن او یوسف علیه السلام په دې زنانو راتیر شه یوسف علیه السلام چې را روان شو د مصر خزو چې د یوسف علیه السلام حسن د یوسف علیه السلام جمال د یوسف علیه السلام خایس خوبصورتی چې د یوسف علیه السلام دیدار یې وکړ ګوتې غوڅې کړې په درد پوه نه شوې شهیده ته چې کوم ټیم شهید کېدی د مخلوق نه د خالق دیدار درته نصیب کېده دردونه نشته شهید ته به د خالق دیدار او ښکلی مرګ د شهادت مرګ دی ښکلی مرګ شاعر وي ګل خو د ګلاب وي دا نور اسې ګل نه دي مرګ خو د شهید وي دا نور اسې مرګونه دي مرګ خو د شهید وي دا نور او مړه کېږو به اسې به مړه کېږو ما ته خپل مشایخ او خپل استادانو ما ته وښودل زما شیخ او مربي استاد حسن جان شهید رحمت الله علیه په دې رمضان کې چا په دې نکاح په بهانه بوتلو وایي نکاح له راشه موږ ته څه کله څوک وایي سله راشه ما بېګا په بونیر کې شپه وکړه په بونیر کې د دریو شپو ختم و هغې کې ما بیان وکړو موږ واپس بونیر نه راغلو د حضرت رابطه وکړو دعا د موږ له دعا کې حاضري وکړو بیان به وکړي ما زه دې سره رابطه کې بهرحال چا نکاح له بوتلو هلته شهید کړ ټوکړي ټوکړي شو حسن جان شهید رحمت الله علیه وینه ځان سره قبر ته نه ده وړې راشه وینه اوس هم په پېښور کې پرته ده شیخ او مربي استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه په دارالعلوم حقانیه مدیر اور محتمم 35 د چړې چاکوانو ګزارونه په دې سینه لګېدلي په چړو چاکوانو په جدید دور کې خو ټارګټ کیلینګ کې بس شوټ کړي به دې مړ شوي به دا کوم انداز د هغه د شهادت او موقت یو ګزار یې په ملا نه و لګېدلي 35 د چړو چاکوانو ګزارونه مخامخ په دې سینه لګېدلي کائنات ته وښودل حقانیه هغه اداره ده حقانی والا چې بوډاګان شي د دشمن ګزار په ملا د بوزدلۍ نه مخامخ په سینه د بهادرۍ ګزار خوري کائنات ته خپله بهادري وښودله نو ښکلی مرګ د شهادت مرګ دی په رمضان کې چې څوک هم وفات شو الله وله مرګ د شهادت ورکړي دې وجې نه یو حقیقي شهادت ته چې میدان کارزار کې کافر سره د جنګ په میدان کې شهید شي نو د حقیقي شهید باره کې علما ذکر کوي چې هغه دپاره کفن هم نشته هغه دپاره غسل هم نشته او جنازه هم پې نشته ائمه ثلاثه امام شافعي امام مالک احمد ابن حنبل وي په شهید جنازه کم کوي وي شهید خو الله بخلی دي نو دی جرګې ته جنازې ته ضرورت دي وي مکه کوي زمونږ امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا باره کې چې خلک په دې پروجونو په دې گاړو او په دې بازارونو کې خلکو لیکلي وي نام هی کافی ہے زوایم د امام اعظم سے نام ہی کافی ہے
امام اعظم صاحب نام هی کافی ہے. امام صاحب لیکلی دي وای نو په شهید جنازو کې او په حقيقي شهید باندې زکه جنازو کې چې شهید خو اسم الله بخلی دي څوک چې په جنازه کې شرکت وکي الله اغم بخي. امام صاحب په شهید باندې جنازو کې په رمضان کې چې الله چاته مرګ ورک دا مرګ د شهادت مرګ دی دا بهترین مرګ دی اعلی مرګ دی. دیو جن محترمو مرګ نه مخکې مرد لپاره تیاری کو د مشرانو ادب کو په کشرانو شفقت کو د علماو قدر احترام کو د ذکر اهتمام کو دا تسبیح نه دي څه خلک راو څوک دا بدعت دي څوک حرام دي څوک ناروا دي. हजारों से रहमत अल्लाह ने फरमाया वो जब हाथों में तस्बीह होगी तो तस्बीह में हरकत होगी जब तस्बीह में हरकत होगी जुबान पर जिक्रुल्लाह होगा. तस्बीह असर दा बता पर जिक्र मजबूर की कच्चा په لکونو پیر درود شریف استغفار درې کلمه ویلي کنه خو چې لاس کې تسبیح نه ذکر تزړه کیږي بیا به د غیبت تزړه کیږي بیا به د چغلې تزړه کیږي. نو تسبیح اهتمام کوخه که په تسبیح څوک شرمې ګوتې ته کاونټر واچوي دل بیان 10 بکار. زه یو ځل په خبر کې مې ځکه بیان مطلب نو ټیکسي والا سره کې ناستم نو ما غسر خبر وکړه هغه رینګ روډ نه بار هغه کوهاټ روډ باندې ځکه پروګرام ما تاغوي چې په 250 روپے باندې زبوزم زه هغه سره گاډي کې ناستم نو هغه ډرایوینګ هم کوي او لاس ته کاونټر هم اچولي. نو ما ته اسوي ما ته په دې سوای ما ته ویزه ته ورځي 1200 مرتبه درود شریف پوره کوم. نو ما ول د 250 په ځای باندې بیا 300 روپے ورکړي مې دا 1500 استاد درود شریف څخه دا 500 روپے ستا انعام شه ادمه خوشاله شه. وګور د ذکر والا وخت کې غیبت او چغلې نه بچ کیږي په تسبیح سره او اسلام خلاف د شریعت خلاف دو سيزونه غیر مسلم وروخ دي دا غیر یو لیس سازش دي. یو سازش د بیل ګیټس دي چې کله ماسک اچولي کنه دا یو منټ لجیب کې واچوي زه چې لاړ شم بیا واپس واچوي کني برابرو مالم دا چل راځي دا ماسک یو سات لري کې دا چا ماسک ما په اسلام آباد کې څوک نه دي ماپ کړی ما ډي پی او نه دي ماپ کړی ما سی چون نه دي ماپ کړی ته پکې راچی شي. بهر حال غیر یو سازش وکړه د کرونا په نوم باندې کرونا چاړه کړی د دونم دی بیل ګیټس او ما د ماشوم بچي په سواد کې په اسلام آباد کې دا خبر کړه دا سازش ما د خلکو مخې ته کې خو موږ ته سیبان بیا راغ پاتې دي او بیا میټینګ کړی او سیبان میټینګ کې ویلي هغه کرونا چې زما لګ بیا ځړ کېږي لګ بیا درځم دا ظالم بیا تشریف راوړي مال روزه خرابوي مال اعتکاف خرابوي مال تراویح خرابوي مال درسونه خرابوي مال خانقاه خرابوي مال مرکز خرابوي. دیو جن محترم د غیر سازش دي او دا سیبان چې وي چې دوسرا لهر ختم هوا او تیسرا لهر شروع شنه پودریانو ډاکټرانو وګونه کولو کا چې دوی وي دوسرا لهر ختم شو او تیسرا شروع شو پیدا حقانی دا کوړه خټه مفتی سردار وي چې دوسرا لهر ختم شو او تیسرا شروع شو په درمیان کې سټې کم ځای فرمایلی ما ته به دا ځای خې دا په درمیان کې کم ځای تشریف فرماو د دې ریسټ هاوس کم ځای دی دا و 200 پورې چا سره دا کم ځای دمه کوي دا کم ځای کې وا اسلام آباد تطلم स्टूडेंटان استقبال ته ولاړ 11 کې پروګرام ما ته انسپکټر و چې ماسک کدھر ہے मैं انسپکټر ته داڑھی کدھر ہے سړی رنگ هوا ما ته ماسک کدھر ہے ما ته داڑھی کدھر ہے دا ګیره ډیره ضروري کدا ماسک وایا ګیره سړی رنگ ما ته مولوی نکله ما سي نکله خو دې برابرو ما نکله پکې څه ته وي زمونږ ځکه جاز را پریوته تاسو جاز پیژنې زمونږ د مولیانو خپل اصطلاح ده جاز اس ډي او مړو کنه بیا سالوي خو زمونږ مزي په غریب مړي کې زمونږ سو خیال ساتي نه چې مالدار سړی مړ شي بیا سالوي خو جمعه ته درانه خوان کې راځي جاز را پریوته اس ډي او مړو جواب دی ایکسچینج ناستو پاغه مخبره کې ایکسینانو او پورمینانو لړمینان ټول ناستو او ټول ماسک چوریو زه په قبرستان کې ما دا بیان وکړ ما چې سړی په غلا کې په رشوت کې په زنا کې په لیواتت کې په سود کې په ګناهونو کې مبتلا او د دې ګناهونو د وجې د الله د طرف نه کوم عذاب راځي وای دا ماسک د الله عذاب واپس کولی شي بولو په دې ماسک کې داسې پاور شته چې د الله عذاب واپس کی وای شته پکې ما چې دا خبر وکړه یا ماسک په جیب کې ورمنډي یا لړکې جیب ما صبر وکړ درګه ما خو لا بیان شروع کړ صبر وکړه ماس ورمنډي تاسو نه تاسو کوم دا الله عذاب نه با په ماس بچیږي په توبې سره زګور اسلامي خبره کوم مذهبي خبره کوم زما دي شمندګانو سره څه نشته قران وي توبه وباسا حدیث وي توبه وباسا عالم وي توبه وباسا پیر سے وي توبه وباسا شیخ القران وي توبه وباسا شیخ الحدیث وي توبه وباسا حاجی سے وي توبه وباسا تبلیغ والا امیر سے وي توبه وباسا قاری سے وي توبه وباسا پیر سے وي توبه وباسا مولانا سے وي توبه وباسا د ګنا نه په توبې سره بچ کېږي د الله زبنه په ماس روای دوی وی چې څومره مردارې کوي هیڅ پروا نشته خو چې ماسک یې چولی ماسک بینک سره به ماسک ولا بلاړې ته چې ماته دا وی چې د کرونا کیسونو 7000 کیسز چې ته ماته د کرونا کیسونه وی د پاکستان کې د قتلونو کیسونه څومره شي دا ماته ولې نه وای د اغوا برای تاوان کیسونه ماته ولې نه وای ماشومان جنکو عصمت دری کېږي دا ماته ولې نه وای د چرسو د پودرو کیسونه څومره شو دا ماته ولې نه وای کار لفټري موټري پټيږي دا کیسونه ماته څومره وای کدا جرمونه نه دي قتلونه کېده دا جرم نه دي
دا قتلونه مسلمانان قتلول دا غټ جرم دی که کرونا ما ته استقبال ته کسان او خفه کېږي من لاس میلاولم تاسو پرېښود یو خوا امریکا ده بل خوا زما نبي دی د نبي معنی که د امریکې معنی بولو امریکا وي بېحیي عام کې زما نبي فرمایي حیا عام کې امریکا وي زنا عام کې زما نبي فرمایي نکاح عام کې امریکا وي د مسلمان په جنازه کې شرکت مه کوو زما نبي فرمایي حق المسلم علی المسلم خمس جنازه کې شرکت کوو امریکا وي د مسلمان بیمار پرسي به نه کې زما نبي فرمایي د مسلمان زه ګور زما دښمني امریکې سره دی زه د پاکستان حکومت نه لړزوم په مسله ځان پوه کړم زما غټ دښمن سره کار دی امریکا وي د مسلمان بیمار پرسي مه کوه زما نبی فرمائی بیمار پرسی کوا امریکاوی لاس بنے ملاوخی زما نبی فرمائی مصافحہ کرنا میری سنت ہے امریکاوی 6 فٹ فاصلہ رکھے زان لشے زما نبی فرمائی د ځان لمون د جمع مون افضل دی وای ته دا ځان د منی 6 فٹ فاصله باندې کده جمع مون باندې بولو دا خیر ولې سازش دی زه بهر اس موټر باندې کسان استقبال ته ولاړو سټوډنټانو زمال ته لیکچر وو ټول لاس ملو کې سټوډنټ راته دا چل وک دا چل مولا لاس ٹچ کے ماتے وٹ از دس ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ گر گیا ہے ماتے مفتی صاحب کرونا ہے میں کاپ ہٹا دو صرف رونا ہے کرونا سے کاپ ہٹا دو کیا ہے کرونا سے کاپ ہٹا دو رونا ہے ٹیچر کے لیے رونا ہے اس پروفیسر کے لیے رونا ہے عالم کے لیے رونا ہے تاجر کے لیے رونا ہے دکاندار کے لیے رونا ہے ټول امت جاڑی با ستا په ملک لاک ډاون دی ولې جاړي اما ته ستا تمام ام پی ایز ام ان ایز حکمرانان دو میاشتې لاک ډاون کې کور کې بناست دا غي سیستم برابر دی خو چې سبزی ولا سبزی خرڅنه کې لکه اوپن ذهن جوړ کې د جماعتونو تنظیمونو پاټونه راوځي چې سبزی ولا سبزی خرڅنه کې فروټ ولا فروټ خرڅنه کې وخت ولا غوس وخت خرڅنه کې او 3 ورځې دا مارکیټ بند دی به بچو له سوړي خلاک ډاون خو دې ستا سیبانو له بیا په دې ستا په لیډرانو باندې تنخواه بنده کا په ام پی ایز ام ان ایز باندې تنخواه بنده کا ځکه چې دې دوکانداري نه کوي نو دې کور ته بیا سوړي نشي نو د ده روزګار دې بند کړ او وته چې لاک ډاون ما دا مطالبه کړې یو میاشت نه زه به 2 میاشتې لاک ډاون کوم خو زه د هر پاکستاني په کور کې د حکومت د 2 میاشتو راشن غواړم مطالبه صحیح ده که نه ده وایي پیله ول راشن ورکه بیا به د کور نه بار نه راوځي بیا دې پوه شه مونځ پوه شه تلاوت پوه شه او ښځې سره پیار پوه شه دې باندې بیا بار راوځي نه دې به انشاءالله بیا کور کې تشریف فرمایي غیرو دا خبرې پرېږدې تاسو نه تپوس کوم د الله ډر ختم شو پښتونه د الله ډر دې ختم شو ته چې د کرونا څومره یریږي د الله نه دومره نه یریږي زه په دې مشن راوتیم زه به د مسلمان د زړه د کرونا ډر ختموم زه به د مسلمان په زړه کې د الله تعالی ډر پیدا کړم تا خو هر څه بند کړه ما بل په سوات کې مې په ثوابه کې مې وي او نن تاسو ته وایم کہ اگر امریکہ نے یہ کہا کہ پاکستان والوں تم جو قمیص اور شلوار پہنتے ہو اس میں بھی کرونا ہے لہٰذا شلوار کو اتارو تو کیا خیال ہے کہ امریکی دا چې په پرتګ کې کرونا د پرتګونو بس ان شاء الله بیا پرتګونو باسو اوس موږ خو شمره کې جواب شابه که امریکی چې پرتګونو باسي د کرونا د پرتګونو به وباسي دا چې کوم چپ دي وباسلو ته تیار دي وای وباسي به راکې جواب وباسي به بولو و دې کته زما سکول چې بند تاسو ټول ودوي زما کالج چې بند تاسو ټول ودوي زما یونیورسيټي چې بند و تاسو ټول ودوي زما مارکیټ چې بند شو تاسو ودوي زما د تبلیغ مرکز د پیر صاحب خانقاه چې بند و تاسو ټول ودوي خو چې د پرتګ خبر راغله ټول وی چې نه اوس راويخ شوي د پرتګ په مسله ته راويخ شوي دیو جن دا تیر کال تاسو ودوي د بیداري ثبوت ورکې تیر کال ډي پی او زرو خو ته ماته ډي پی او چې